هر ځای کې چې هر کام حتمی نه ده چې هغه مسلمان وي، یوازې چې انسان وي بلکې حیوانات ژوي هم چې یووالی ولري، اتحاد اتفاق ولري او یو بل سره وزغمي. ډیره مهمه ده چې څوک خپل ځان پیژني بیا بلم پیژني، چې خپل حق پیژني د بلم باید وپیژني، چې خپل حق پیژني او د بل د خپل لاندې کوي هغه ظالم شمیرل کیږي، هغه که انسان وي که مسلمان وي که ژوی وي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې راځئ چې موږ او تاسې یووالي ته کار وکړو، سره یو شو ترڅو ښه ژوند ولرو، سوکاله ژوند ولرو، ښایسته ژوند ولرو، آباد اوسو، د غلامۍ نه خلاص شو. او داسې یو کام چې ډېر یو ډارن کام دی په موږ او تاسې باندې راج کوي یا د دوی په ژبه، او موږ او تاسې ورلاندې سي د غورې خو وهو، خو څه چې هغوی غواړي هغه کېږي. په موږ او تاسې کې خلک وروزل، په موږ او تاسې کې زموږ او ستاسو اولادونه وروزل او موږ او تاسې وژني، زموږ او ستاسې مدنیات وړي او موږ او تاسې ورته ګورو، غورې وهو، چغې وهو، خو هېڅ نه کېږي. نو راځئ چې سره یو شو، په دې کې مو د دنیا او د آخرت بریاوې خوندي دي.